خپل ماشومتوب دې یادېږي؟ کله به مې چې داسې دا چارمغز ویستله دا ګوته مې داسې کړه دا په دې مځکه لګېدله د اختر شپې به چې رارسېدې دا ګوته به ټوله زخمي وه. د ښوونځي دوران مې یادېږي. ټول بانجان ما رسم کړی و، رنګ مې شین شفتالي ورکړی و، قلم مې داسې په دې مخ ووهلم بانجان شین یې. پوهنتون ته څنګه بریالي سوې؟ ولې ادبیات؟ شوخي مې دومره زیاته کوله چې بالاخره وصال صاحب د اطاق هلکانو راته ویل وایي نور تاسو سره ګزاره ګرانه ده. هګۍ خو پخولی شي؟ هګۍ پخومه، کله به وصال صاحب ډېر ښه دیګ به مې وکړه، کله به داسې و په څلورم سیم کې وو هلکانو به نه خوړه وایي دا دې چې پخ کړي ډېر ضعیفه یم. مینه دې کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، زما کیسه خپرونې ته ښه راغلاست. زه اسرار وصال یم. د زما کیسه خپرونې د دې اونۍ میلمه مو ښاغلی جمیل الله حیران دی. حیران صاحب سلام وشي. ډېره زیاته مننه وصال صاحب په لومړیو کې تاسو ته څوک چې زموږ غږ اوري او موږ ویني هغو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او ډېره زیاته مننه له تاسو چې په یاده خپرونه کې موږ ته وخت راکړی. ډېره مننه له تاسې هم چې زموږ بلنه مو ومنله. حیران صاحب محترم، لومړی به دې ته راشو چې که لیدونکو ته ووایي چې ښاغلی جمیل الله حیران څوک دی؟ ډېره مننه وصال صاحب. جمیل الله حیران یم د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار ابراهیم خیلو سیمې اوسېدونکی او په 1909 کال ابراهیم خیلو سیمې کرملي کلي کې زیږېدلی یم. مکتب مې لوستی ده او سږ کال له لغمان پوهنتون ادبیات او بشري علومو پوهنځي پښتو څانګې څخه فارغ یم او اوس مهال د تجلا راډیو د خبر څانګې مسؤلیت را په غاړه ده او د دې سره څنګ کې د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست سکرټر. ډېر ښه. په دومره کوچني سن کې دومره غټ مسؤلیتونه؟ خیر وصال صاحب، ډېر غټ نه دي خو انشاءالله موږ چې دومره مسؤلیتونو ته اوږه ورکړې ده او لا هڅه کوو. یوازینی هدف دا ده چې باید دغه وطن ته خدمت وشي او هغه کومه انرژي چې زموږ په وجود کې ده هغه په داسې لارو باندې وکاروو چې د خلکو هغه د بهبود سبب وګرځي، دوی د ژوند د بهبود. ډېره مننه. حیران صاحب محترم، یو ځل به ماشومتوب ته وځو. خپل ماشومتوب دې یادېږي؟ نو ماشومتوب خو وصال صاحب داسې چې د انسان د ژوند دغه کوم مراحل چې تر ټولو خوندور پړاو د ماشومتوب پړاو وي. نو ماشومتوب خو خامخا یادېږي ځکه هغه شوخیانې چې به م کولې، هغه نورو ماشومانو سره به م چې کومې لوبې کولې، هغه بې مسؤلیته ژوند، هغه خوښۍ. او د ماشومتوب ژوند خو د انسان په ټول ژوند کې البته داسې یو پړاو وي چې ډېر خوندور پړاو او بیا هم نه راګرځي او راګرځي هم نه بېرته. بالکل. حیران صاحب محترم، معمولا په هغه وختو کې چې هغه لوبې چې ډېرې مشهورې وي او هغه لوبې چې ډېرې په میدان وردګ کې البته څومره چې زه بلد یم کېدلې به یو د اخترونو د شرمابورد لوبې وي، خط پراق او میش میشې وي که نه، او یو هم ټوپ ډانډه چې ډېر به کېده. بلکل. خپله دې په هغه وختونو کې کومې لوبې کولې؟ نو وصال صاحب په اخترونو کې به مو عموما خط براق به م ډېر کاوه او ما بیا بیخي زیات چارمغز کوله. غالو کې څنګه وي؟ غالې مې ډېرې نه کولې وصال صاحب، خو ډېر تکړه وم پکې. دغه ګوته نه ده، کله به مې چې داسې دا چارمغز ویستله دا ګوته مې چې داسې کړه دا په دې مځکه لګېدله د اختر شپې به چې رارسېدې دا ګوته به ټوله زخمي وه او سهار به چې راووتم خصوصا د اختر په ورځو کې، ځکه په هغه ورځو کې به پلار هم څه نه ویلي، نورې ورځې به یې نه پرېښودو. نو سهار به چې راووتم تر ماښامه پورې همدغه چارمغز وه. اختر به چې تېرېده ما به 300-400 چارمغز 200-300 روپۍ به مې په دې باندې ګټلې وي. نو ښه به چې تېر شه بیا خو به چا خبره چارمغزو به ارزښت نه درلوده، بیا به د هغه څه کول؟ بیا به مې وصال صاحب ساتلي وو راتلونکي اختر ته، ځکه خو خوراک د خوراک نه و که نه؟ خوړل کېده به نه، بیا به م راتلونکي اختر ته ساتلي وو. راتلونکي اختر بیا عموما زموږ په کلي کې وړکی اختر به چې راته وصال صاحب زما اوس هم ښه یادېږي. د روژې اوله به چې شوه د موږ چارمغز به شروع شوه د اختر تر 3مې پورې، بیا به د اختر له 3مې وروسته به بیا چا چارمغز ورته نه پرېښوده او لوی اختر کې به بیا د عرفې په ورځ به موږ چارمغز شروع کوله. ما 3 ورځې به م نور کوله. د لوبو لپاره مو وخت درلوده؟ بلکل. نور به بیا پلار نه پرېښودو ځکه درسو باندې به یې ډېر تاکید کاوه چې درسونه ووایه، که به یې چېرته په چارمغزو ګیر کړو وهلو به یې،
بیا ممکن پټ چېرته کومه موقع برابره کړه کول ممکن نه وي. یعنې ماشومتوب ښه بې مسؤلیته دوره د یاره بې مسؤلیته دوره وي. او حیران شم مطلب بیا خو ښوونځي ته لاړئ، د ماشومتوب کومه خاطره لرئ ځان سره مخکې چې ښوونځي ته راسو؟ سخته خاطره چې چا په سر بستري اوسېږي، چا چارمغز درنه تښتېولي اوسېږي، یا کومه بل داسې خاطره؟ بالکل وصال صاحب نو چې په تاسو سیمه کې خو دا اوبه هم ډېرې دي، اوبو کې غورځېدل، لامبو وهل. بالکل نو وصال صاحب ډېر کوچني اوس مې یادېږي یو ورځ هم د ولیبال لوبه کوله، وړکه جال به مې راولی او بیا به د دې کلي هلکان سره راټول وو. بیا نه پوهېږم اوس مې ډېر نه یادېږي خو زموږ یو بل کلیوال و له هغه سره مې جنګ شه، بیا دلته په سر په تیږې وویستمه په دغه ځای کې دا سر مې د وینې را روانې په دغه رګ باندې ویستلی یم. بیا جنګ هم سهلته په هغه کې ما هم دا یو څه وخت خو زه ډېر بد وویستم، یوه تیږه راواله کړه په دې سر ولګېدمه. بیا د هغه د کوچنیوالي ډېره سخته دوره وه. بیا به چې پلار راغی، پلار به بیا دا درد به مې وویستل صاحب، ځکه چې هغه به ویل چې تاسو ولې دا کارونه کوئ، ولې شوخي کوئ، ولې جنګونه کوئ د کلي د هلکانو سره. هغه به بیا دا نه کتله چې ته خو دلته اوس ویستلی یې یا وهلی یې، هغه به بیا بېل ډار و په هغه وخت کې. نو هغه وخت به دا پلار به موږ ته چې دغه شیان ویلي، موږ به ویلي چې دا خو ستره خام پلار ده، نه کرکټ ته پرېږدي، نه ولیبال ته پرېږدي، نه چارمغو ته پرېږدي که نه. خو چې اوس بیا فکر کوو وصال صاحب، بیا وایي چې پلار خو چې هر څه ویلي په هغه وخت کې زموږ په ګټه یې ویلي که نه. نو له پلار نه به ډېر ډارېدو په وړکینې کې، او دغسې مسایلو باندې به چې بیا ګیر سو، یا به د چا سره جنګ وکړي، یا به پلار ته چا ویلي، بیا به هغه ورځ په کور کې ډېر غټ ناورین نفوس وي. که به یوه څاپېړه هم وهلو موږ به ډېر ډارېدو چې خو بیا وهي. او که درته وبه یې ویلې چې له ډوډۍ نه پاس به غږېږي، نو ډوډۍ به در باندې نه لګېدله؟ بالکل. او د ښوونځي دوران هم له ماشومتوب وروسته د ښوونځي دوران راځي. میدان وردګ کې په هغه وختونو کې تاسو کېدای شي اوس 25 کلونه واوسېږي. 23 کلونه. 23 کلونه واوسېږي. کله چې خو تاسو کم هم وایئ. بالکل. نه وصال صاحب، نه اویا کې پیدا شوی یم، اوس 1402 ده. ډېر ښه. د ښوونځي دوران مې یادېږي. د ښوونځي دوران مې یادېږي. لومړۍ ورځ دې یادېږي چې ښوونځي ته لاړئ؟ لومړۍ ورځ مې یادېږي زموږ یو استاد و، د واسع خان په نوم د هغه و، د کریمداد و، او زما ورور و هغه په دویم صنف کې و. د هغوی استاد بیا امردین و، استاد امردین. خالد بن ولید لیسه و وصال صاحب لږ لږ مې یادېږي، هغه ته نه تلمه. هغوی ته به خالد بن ولید لیسه کې یو جومات و، په هغه جومات کې به یې درس ورته ویلې، او موږ ته بیا دې خواته د صنفونه چې وه په د اخر صنف کې به یې درس راته ویلې. هغسې اوله ورځ لاړم وصال صاحب، ورور سره مې په هغه کې ناست وم، په جومات کې ملې زه نه ځمه. اوله ورځ لږ لږ مې یادېږي. بیا د کلي زموږ د کلي نور هلکان چې وه چې هلته په هغه کې وه، په زور یې ورکش کړم، بیا تلمه په صنف کې کېنولمه، بیا نه تلمه، ډېر بې زړه ومه. بیا په هغه صنف کې د مونږ اول صنف و، ښه مې یادېږي وصال صاحب، واسع خان استاد باندې بیا ډېر ګران ومه. په امتحان کې راته ویلي وایي هغه دا وایي کوم ځای ویلی شي کتاب کې، لاخر یې د پښتو امتحان مې یادېږي، لاخر یې صفحه یې راته راواړوله، وایي دا دې زده ده، ما دې نه، وایي دا دې زده ده، بیا به بله راواړوله، دا دې زده ده، نه دا دې زده ده، نه. بیا یو جي کې یو شعر راواوښت، هغه شعر مې بیا ورته ویلی، هغه به نه یاد زما هغه مې بیا ورته ویلی. نو د پښتو امتحان و، نو دغه صحنه مې یادېږي. ایران صاحب محترم، وروسته خو بیا سړی د ښوونځي نورو صنفونو ته چې ځي باجوراته کېږي، نورو همصنفیانو سره پېژني، او دوی به اصطلاح ګڼې خاطرې جوړوي د ښوونځي تر بیان پورې. ستاسو د ښوونځي دوران څنګه وروسته؟ نو وروسته وصال صاحب بیا چې کله نور صنفونه سوه، بیا د ماشومتوب نه پلار به چې کوم موږ تشویقولو، ما به په درسو کې لږ ذهن به مې په دا درس باندې ښه خلاصېده. نو نه پوهېږم، په اول صنف کې فکر کوم شپږم نمره وم، بیا په دویم صنف کې درېیم نمره وم که څه هم وم. بیا به مې ډېر د خپلو درسو ته کوشش کاوه، هر وخت به مې خپل درسونه ویلې، اما خپلو درسو کې به لګیا وم، ډېر دا شوخۍ و دا مسایل به مې نه کول. او هغه وخت به د کلي مکاتب څوک به په تفریح کې تښتېدل، څوک به نه راتلله، خپله په تفریح تښتېدلی؟ ډېر کم به که وتښتېدم، هغه هم کور ته نه سوم تللی، خو نه تښتېدو وصال صاحب، ځکه کور کې له موږه بېرته پوښتنه کوله. نو زموږ د پلار د کور ودانې داسې کال به راغی وصال صاحب چې موږ به د کال یوه ورځ غیر حاضر وو په مکتب کې، هغه اطلاعنامې به یې چې راکړې. نو تر ټولو سخته دا وه چې زموږ پلار به بیا اطلاعنامې کتلې چې ته څو ورځې پکې غیر حاضر یې، ځکه په ټول کال کې به ده
موږ نه پرېښودو چې موږ چېرته لاړ سو یا هغه ویلی به چې زه لاړ سئ مکتب ته او کومه ورځ به چېرته مېلمانه تللی هغه به درته معلومه چې په دغه کال کې دا یا ورځ مکتب ته نه ده تللی که بل هغه زیات غیر حاضر وي بیا به یې اطلاعنامې راکړې پوښتنه به یې راشي کوله چې ولې غیر حاضر یې په هغه خاطر به وصال صاحب که به نور څوک تښتېده موږ په مکتب کې ناست وو بیا مکتب خو بیا سهاري و ماسپښیني درلوده خامخا به زده کوونکي په صنف کې وږي کېدل یا به فیصله په آخر ساعت کې بیخي طاقت نه کېده چې ووځي یا د صنف نورو شیخیانې تفریق د تېښتې خو تاسې وکړله د استاد له وهلو څومره ډارېدلې وصال صاحب استادانو خو هغه څه چې کوله که به یې موږ وهلو یا به یې کومه لښته راوړله صنف ته هغه په دې خاطر و چې موږ اصلاح شو ځکه په کلیوالو ساحو کې وصال صاحب که تر ډېره پورې موږ ته واک راکړل شوی نو په هغه وخت کې دا مسایل داسې وو چې موږ به تښتېدو شوخي به هم کوله درس به هم نه ویلې نو ځینې استادان وو هغوی به صنف ته د ځان سره لښته راوړله یو ورځ یو استاد نوم یې نه اخلم وصال صاحب زموږ د ریاضي استاد به ماته یې ویلې وایي هغه وکړه وایي کېنوله مالته په صنف کې درس مې نه وده وایي پښه دې ونیسه پښه مې نه نیوله ډېر راته ویل پښه دې ونیسه راته مې ونه نیوله وصال صاحب له دې ځینه له د یوې پایڅې نه یې ونیولم داسې د یوې پښې ته یې لښته وښکله راته دومره مې ورته ځللي دي وصال صاحب دومره چیغې مې کړي دي نه پوهېږم شل که 10 لښتې په دې یوه پښه ووهلم وصال صاحب اوس یو بله جالبه خاطره درته وایم دغې خبرې ته به بیا راځو په 4 صنف کې زموږ د کلي یو استاد و معلم صاحب عبدالله خدای دې وبخي تېر کال وفات شه بیا وصال صاحب موږ ته کارخانګي راکړې وه چې تاسو به بانجان رسموئ تور بانجان ما رسم کړی و رنګ مې شین شفتلي ورکړی و چې دا کارخانګي مې واړوله په میز مې ورته کېښوده دا په قلم باندې مې راته لیکله وکتل شو یا به امضا کوله که نه دا قلم مې داسې په دې مخ ووهلم وایي بانجان شینې دا ډېره جالبه وه وصال صاحب پوه شوې او دا د ګوتو ښورول او کوښ کول او دا به بیا به کوښ کوله وصال صاحب دا یو عادت و که نه یو مثلا یو کومک به یې کوله لاس سره وصال صاحب نو داسې خاص کومک یې نه کوه خیر ځان ته به تسلي ورکول بیا به لږ ورته وموښله که نه بیا به ورته ونیو بیا به لاس کش که بیا به استاد به ډارولو چې ونیسه لاس نو دا ډېره خبره مننه ایران صاحب محترم د ښوونځي دوران کیسې راته وکړې ایران صاحب محترم پوهنتون ته څنګه بریالي سوې ولې ادبیات او بیا ولې راډیو ته راتګ وصال صاحب زه په 8م صنف چې موږ خلاص که موږ له کلي نه راغلو دلته میدان ښار ته راغلو دلته م کور شه بیا په دغه کال و فکر کوم زموږ تره مخلص مخلص د لغمان پوهنتون ته کامیاب شه بیا ژورنالیزم پوهنځی ویلې یو ورځ زموږ کور هم چې کله جوړ که کډ هم نوې راغله وصال صاحب ختم هم کړی و په کور باندې چې مخلص له پوهنتونه راغی زموږ ختم ته چې ختم ته راغی زه او دی ناست و دسره ډېر شعرونه وو په ورقو کې دا مې چې ویلې نو دا شعر په کتابچه کې مې یو څه لیکلي وه هلته چې د ده دا کومه مینه ورسره پیدا سوې وه دغه شي زه هم دې ته وهڅولم دا شعر سره مې ډېره مینه پیدا سوه هماغه مې بیا ځان سره په هغه شپه په کتابچه کې ولیکله بیا بالاخره داسې یو حالت راغی وصال صاحب چې رسنۍ به مې ډېر تعقیبولې هغه وخت کې پیغله راډیو دا زنګ به مې ورته واهه شعرونه به مې ورته ویلې خو بالاخره دا ورځ په ورځ چې تېرېدل ادبیاتو سره مې ډېره مینه پیدا کېدله شعر سره شاعرۍ سره نو بیا همدغه علت کورنۍ خوښه نه وه چې زه ادبیات ووایم ځکه زه له مکتب نه نمره فارغ شوم دوی ویل استقطې بیا انجینري ووایه ما ډېره مینه وه وصال صاحب یو وخت چې نتایج راووته لغمان پوهنتون ادبیاتو ته کامیاب شوی یم نو کله چې کامیاب وم یو وخت چې فیسبوک مې خلاص کړ چې مخلص پوسټ کړی و راته هلته د ده ملګرو کومنټونه مې چې وکتل چې د کومنټونه هلته د ملګرو پرې ورکړي وو نو داسې یو احساس یې راکړ چې زه باید لاړ شم بیا مې ویلې چې نه زه ادبیات نه وایم زما کورنۍ وایي چې ته طب وایه شخصي طب وایم نو بیا هماغه وصال صاحب چې مخلص په زور باندې ولېږلم راته ویلې چې ته د ادبیاتو سره دې شوق ده او ته باید ادبیات ووایې بیا بالاخره نتیجه دا وسوه چې لاړم وصال صاحب پوهنتون ته په پوهنتون کې اول صنف کې 8 نفر وو کله مې چې د پوهنتون ماحول ولید هغلته مې
خپل همصنفیان ولیدل، یو بېل چاپېریال ته داخل سو. نو یقینا دغې نیټې نه بیا ژوند کې ډېر تغیرات راغله او بالاخره ادبیاتو ته په رښتینې معنا باندې ور داخل سو. نور هم هغه کوم شوق چې ورسره هغه نور هم ورسره اضافه سو. د پوهنتون دوران کیسې راته وکړه. لیلیه کې به دې ژوند کړی، که لیلیه کې نه وي اطاق کې به دې ژوند کړی. د پوهنتون دورې عجیبه شوخه دوره یې، ډېرې خاطرې سړی ترېنه راخیستلی شي، ملګري، ټوکې، ټکالې. بیا یو بل ماحول هم څنګ کې لري چې د لیکنو په اصطلاح سیالي، د چا یو سبک کې څوک لنډې کیسې لیکي، څوک شعر لیکي که نه. داسې کومه خاطره درته یاده ده؟ مثال صاحب پوهنتون ته چې لاړو، اول صنف و ډېره شوخي مې کوله. هلته کوم ملګري چې راسره واوسېده دومره شوخي مې کوله چې د شپې به په 2:30 بجو خپل اطاق ته تلمه. هلکانو چې مې دروازې قلفولې، په اطاق کې به هلکان ناست وه، دروازه به مې پسې ور قلف کړه، ما ته به ټول بند پاتې وو، خو به دروازې راډبولې. دغلته چې موږ اوسېدو یو د موټر ټایر وه، هلته خو لغمان وو، استاد صاحب ګرمي زیاته وه، دا دروازې به ټولې وازې وي. ټایر به مې راواخېسته، اطاق ته به مې ورپسې کړه، بیا به منډې کړې وو، په تښتېدو. شوخي مې دومره زیاته کوله چې بالاخره استاد صاحب د اطاق هلکانو راته ویل وایي نور تاسو سره ګزاره ګرانه ده، وایي ځان ته بل ځای د ټوکې سره ووتی؟ د ټوکې بیخي سره ووتو استاد صاحب. دومره شوخي مې کوله چې بیخي زیات اول صنف وه. بیا زموږ یو ملګری وه، دا د پوهنتون اول کال؟ د اول کال و استاد صاحب، هغه په هغه کې اول نمره وه، په زراعت پوهنځي کې ما سره اطاق کې وه. نو هغه یو ورځ کې نو راته ویلې چې ګوره جمیله ته راغلی پوهنتون ته، او که ته چېرته دغه شوخي کې دا کارونه کې درس له تا نه پاتې کېږي، درس ووایه. ډېر تشویق کړم استاد صاحب، خو بالاخره نتیجه دا سوه چې نور به نه پرېښودم. راته ویل به چې هغه وکړه، درس ته ځو، هره ورځ به چې روان سو، نو ده به همدا راته ویلي چې نن ډوډۍ وخوړه ځه چې ځو درس ته. نو هره ورځ به درس ته تلم. بالاخره استاد صاحب نتیجه دا سوه چې په اول سمستر کې پوهنتون کې اول نمره سومه، 8 نفر همصنفیان. بیا چې کله خپل همصنفیان مې ولید، اول کال چې خلاص شو استاد صاحب، اول کال یو څه سخت و، په 2م سمستر کې بیا اول نمره سومه. ډېر درس به مې ویلې، بیا مې توجه خپل درس ته کړه. بیا نو استاد صاحب یو څه ملګري مې پیدا کړه، یو 3 ملګري مې د لوګر و، یو د پکتیا و. دا نو استاد صاحب داسې یو څوک و چې رښتیا ادبیات ورسې راغلي وو پوهنتون ته. کله چې دوی سره بلد سومه، دوی سره مې ملګرتیا سوه، نو هغه د څه په خاطر چې تللي وه د پوهنتون ته چې موږ ادبیات په کوم شکل وایو، هغه پلان کې ټول تغییر راغی او داسې یو حالت ته داخل سو چې موږ ادبیات باید په ډېره لوړه کچه باندې ووایو، او باید داسې یو څه وکړو په لغمان کې چې هغه کلونه کلونه پاتې شي. نو استاد صاحب د دغو ښو ملګرو نتیجه وه چې بیا موږ په لغمان پوهنتون کې یو ادبي بهیر رامنځته کړ، د څاڅکو شور ادبي بهیر په نوم باندې. لومړی هلته موږ پرانیستې د خپلې څانګې د استادانو په مشوره باندې، او نن یې د ځان لپاره ډېر افتخار بولو. ډېرې کیسې مو وکړلې او لیدونکو به هم خوند ترې اخیستی اوسېږي. ایران صاحب دا راته ووایي چې د خپل ژوند تر ټولو هغه ملګری چې فکر کوي دې ځای ته د تا د راتګ یا رسېدو لامل څوک وي؟ مخلص، ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه استاد صاحب، هغه ملګري چې ما سره په پوهنتون کې وم او مخلص، نو بیا هغه څوک دی استاد صاحب چې زه دغه ډګر ته راوسته کړم. پوښتنې لاندې دي. ایران صاحب محترم، ته راته ووایي چې د خپل ځان د ضعف ټکي څه بولي؟ خفه کېږم استاد صاحب، وروسته ډېر خفه کېږم، جنګ نه کومه، نه مې خوښېږي چې چاته ترخه خبر وکړم، کرکې نه مې ډېر بد راځي، خو ځینې وخت احساساتي کېږم ملګرو سره. او د قوت ټکي دي چې فکر کې خپل ځای ساتلی؟ چا سره بد نه کوم استاد صاحب، هېڅ کله نه غواړم چا سره بد وکړم. یعنې حتی د ما لاسه زه وایم چې باید یو مګتون راښکارزار نه شي. ډېره هڅه کوم چې بد ونه کړم چا سره، څوک بد هم را سره کوي، هڅه مې دا چې ښه ورسره وکړم. په اشپزۍ کې څه پخولی شي؟ اشپزۍ کې استاد صاحب څه دروغ درته وایم، ډېر ضعیفه یم. 4 کلو کې مې اشپزي سمه زده نه کړه. هګۍ خو پخولی شي؟ هګۍ پخومه، کله به استاد صاحب ډېر ښه دیګ به مې وکړه، کله به داسې و په 4م صنف کې وو، هلکانو به نه خوړه، وایي دا دې چې پخ کړي. ډېر ضعیفه یم.
او تر اخره پوه نه شوم وصال صاحب چې کچالو ته څونه اوبه ور واچوم لوبیا ته څونه اوبه ور واچوم هېڅ به مې سر نه پرې خلاصېده. په رنګونو کې د کوم رنګ خوښېږي؟ په رنګونو کې وصال صاحب ډېر مې چې خوښېږي هغه سور رنګ ده. خوړو کې دې څه خوښېږي؟ خوړو کې مې تر ډېره لوبیا ډېره خوښېږي. لوبیا ډېره. ښه. او په هنرونو کې د خبرلۍ تر څنګ بل کوم هنر لري؟ نور وصال صاحب داسې ویناوالۍ برخه کې ښه یم، ډېر بد نه یم، او خپله ادبیاتو برخه کې او څنګ کې خبریالي ده دې برخه کې ښه یم. د ژوند تر ټولو خوږه خاطره دې راته ووایه. خوږه خاطره وصال صاحب په پوهنتون کې په 6 نه 9 سمستر ته د پوهنتون د خپل پوهنځي ادبیاتو پوهنځي 14 صنفو په سطح کې مې اول نمره راسونه ډېره خوږه کله مې چې مور ته او پلار ته اول ورکاوه ډېر د افتخار جای مې کاوه، ډېر زیات خوشحاله وم. او د ژوند تر ټولو سخته خوشینونکې هغه خاطره چې اوس مې یادې ژړا درځي؟ نو وصال صاحب ملګرو نه بېلتون هغه ارواپوهان وایي چې یو وابستګي د یوې مینه ده، ما د دوی سره وابستګي درلوده. راتلونکي کې مې هڅه همدا ده چې باید داسې یو کار وکړم چې دغه ملګري راولم له ځان سره. الله پاک مو په دې کار کې بریالي کړه. شخصي ژوند ته مو لږ راسوات وکړئ. نه وصال صاحب تر اوسه مجرد یم. په دې هیله باندې چې یو ورځ مو په فیسبوک باندې دا خوږ خبره خپور شي. نو وصال صاحب بالکل. نو تر ډېره پورې زه چې کله پوهنتون دوره کې وم ما ډېر توجه خپلو درسو ته و او اوس هم دغه 2 دندې چې مخته وړم نو زه وایم چې یو ځل دا کارونه لږ رامنظم کړم سره کارونه مې لږ ښه روان سي نو انشاءالله پلان لرم. په ژوند کې داسې خاطرې هم لري چې له شرمې چاته نسي ویلی؟ نو د کلتوري محدودیتونو له کبله کلتوري محدودیتو له کبله ځینې داسې شته چې هغه ما خپل زړه کې پټ ساتلي دي او ډېر مې ځوري، ویلی نه شم. مینه دې کړې؟ مینه مې کړې وصال صاحب. نو الله پاک دې په ټولو چارو کې بریالی لرم. ښاغلی حیران صاحب ډېره مننه چې په زما کیسه خپرونه کې مو برخه واخیسته. ډېره زیاته مننه وصال صاحب له تاسو چې راغلی او هغه زموږ د زړه غږ هم واورېده او داسې یو موقع م راکړه چې هغه د خپل زړه درد پکې بیان کړو. نو ستاسو د کور ډېر ودان یو ډېره زیاته مننه دا چې خپلې دغه شیبې هم دلته له موږ سره قرباني کړي. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې زما کیسه خپرونه مو تر دې مهال راسره واورېدله او حیران صاحب نه ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره وو. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شوي واوسېږي او د حیران صاحب ښکلو خاطرو ته مو خندلي واوسېږي. تر یوې بلې خپرونې او یوې بلې څېرې چې بیا به هم له موږ سره په دې څوکۍ مېلمانه وي په بښونکي مهربانه خدای مو سپارم. الله ممل لاس ونیسه پر فیسبوک، ټویټر او یوټیوب باندې وڅارئ او په زړه پورې خپرونه واورئ. الله ممل.